د رغنیزو پروژو په دوام دا ځل هم د غزني ښاروالۍ په خپله داخلي بودیجه د یوې مهمې پروژې د کار پرانیسته وکړه. دغه نوی مسلخ تقریبا د 40 متره او د 40 متره اوږدوالی ده او 40 متره سور ده چې دغه نوی مسلخ جوړیږي او دغه د حیواناتو لپاره د شپې د تیریدلو ځان ته یو خوندور زیان لري چې تقریبا هغه شل په وکې د یغو تقریبا هغه پراخوالی هغه سور ده. په یو وخت باندې به تقریبا د دغه مسلخ کې د 80 پسونو غوایونو د حلالې ظرفیت دغه مسلخ لري. د دې پروژې جوړونکي ساختماني شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې دغه مسلخ د جوړولو کارونه به 9 میاشتو کې بشپړ کړي. نو موږ به پوره کوشش کوو چې نوموړې پروژه د معیار مطابق د شرطپاڼې او قرارداد او د احجامو په خپل وخت سره تطبیق کړو. ورته مهال د غزني ښاریان د دغې حیاتي پروژې د کارونو پیل کېدو ته خوښ دي. ما انشالله شاید از این خواه باشیم که یک مسلخ خیلی خوبش پیشرفته معیاری جور شه. اگر معیاری نباشه او مسلخ از وقت ما داریم دیگه بی فایده است، بی تفاوت است، لکن انشالله امیدوار هستیم که شرکت والا خیلی توجه کنن که باید یک مسلخ خیلی خوبش باشه، مردم ما باید جور شه. د یادونې وړ ده چې د غزني ښار په دغه څنډه کې له دې مخکې هم یو مسلخ رغول شوی دی چې د سیمې خلک یې له ګڼو روغتیایي ستونزو سر ټکوي. د ښاروالۍ مسؤلین ډاډ ورکوي چې د نوي جوړېدونکي مسلخ په نقشه کې د چاپیریال ساتنې ټول اصول هم په نظر کې نیول شوي دي.